سلامونه ملګرو، زه ورور هغه یم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، دلته یو ستر ستوری پر ځمکه باندې رالوېدلی دی او همدې پیښې ټوله نړۍ له منځه وړې ده. حتی هوا هم زهرجنه سوې ده او هر ځای وړانګې یا ریډیشن خپور سوی دی. هغه خلک چې په هر ډول ژوندي پاتې سوي دي اوس د بندیانو په څیر په بنکرونو کې ژوند کوي. شاوخوا 10 کاله وروسته کله چې ځینې خلک د لومړي ځل لپاره له بنکرونو څخه د باندې راووځي نو له یوې بشپړې دنیا سره مخ کیږي. موږ ته ویل کیږي چې شاوخوا 15 کاله مخکې هغه پیښه سوې وه چې د کومیټ د لګېدو له امله یو ستره کنده یا کریټر جوړ سوی و. له هغه وروسته ځمکه په بشپړه توګه سره ویجاړه سوې ده او خلک اړ سوي دي چې په بنکرونو کې ژوند وکړي. په همدې بنکرونو کې یو سړی چې جان نومیږي د خپلې مېرمنې الیسن او زوی نیتن سره ژوند کوي. تیرو 8 کلونو کې دوی نه لمر لیدلی دی او نه د باندې وتلی دي، خو کله ناکله جان د خپلې خوندي سیمې څخه وځي. د هغه موخه دا وي چې له د باندې دنیا څخه ضروري توکي راټول کړي او بنکر ته یې راوړي. یوه ورځ کله چې جان د باندې و نو د سمندر پر غاړه یې ډېرې ژغورونکې کښتۍ ولیدلې. دا د هغه لپاره نوې صحنه وه ځکه مخکې یې هیڅکله داسې نه ولیدلې. په همدې وخت کې هغه یو لویه بیړۍ هم ولیدله چې څپو په زور سره د سمندر وغاړې ته راوړل سوې وه. جان د اړتیا وړ توکو د راټولولو لپاره بیړۍ ته ننوځي. هلته ویني چې ډېر سرتیري وژل سوي دي. هماغه وخت د راډیو له لارې یو غږ اوري چې ویل کېږي یو خطرناک توپان روان دی، نو باید ژر تر ژره بیرته ولاړ سي. هغه ژر له بیړۍ څخه وځي او خپل بنکر ته منډه وهي. توپان ډېر زورور و خو هغه په خوندي توګه سره بیرته خپل بنکر ته رارسېږي. په همدې مهال الیسن له ځینو لوړپوړو چارواکو سره غونډه لري. هغوی دا بحث کوي چې څنګه انسانان وژغوري. د راډیو له لارې ورته ویل کېږي چې ښایي نور انسانان ژوندي نه وي، ځکه که څوک ژوندي وای نو حتما به یې اړیکه نیولې وای. خو الیسن د هغوی سره موافقه نه کوي. هغې باور درلودی چې هغه سیمه چې کومیټ یا ستوری پرې لګېدلی و ښایي هلته لا هم شینوالی او ژوند موجود وي، خو نور خلک د هغې دا خبره نه مني. په بنکر کې د جان روغتیا هم ښه نه وه. داسې ښکاري چې خطرناکه وړانګې یې سږو ته رسېدلې وي ځکه چې هغه ډېر ټوخیږي. کله چې ډاکټر ته ورځي ډاکټر ورته وایي چې هر وارې د باندې تګ ستا لپاره خطرناکه دی، خو په بنکر کې ژوند هم اسانه نه دی ځکه اوبه او اکسیجن کم دی، خو خلک مجبوره دي چې همدلته پاتې سي. الیسن جان ته وایي چې نور ته د باندې مزه ځکه زوی یې نیتن هم د هغه تقلید کوي او هغه هم کوشش کوي چې د باندې ووځي. جان خپل زوی منع کوي چې د باندې د تلو هڅه ونه کړي، خو نیتن هم د خپل پلار په څیر باندې ضدي دي. د دې ټولو ستونزو سره سره دوی کله ناکله نڅا کوي تر څو خپل ځانونه آرام وساتي. هغوی پوهیږي چې د بنکر تیل ژر ختمیږي او هر وخت برېښنا پرې کېدلی سي. په همدې وخت کې خبر راځي چې ځینې مسافر د بنکر پر لور باندې روان دي او پوځ غواړي هغوی دلته راولي، خو چارواکي وایي چې نور ځای نسته. الیسن دا پرېکړه ناسمه بولي او وایي چې څومره خلک ژغورل کېږي هغومره ښه دي. ناڅاپه یو زوروره زلزله راځي، د ځمکې تختې ماتېږي او ټوله ځای لړزېږي. خلک ویریږي او منډې وهي. په څو شېبو کې بنکر تیاره کېږي. جان سمدستي خپله مېرمن او زوی خوندي کوي او هغوی ته خولۍ یا هیلمټ ور اغوندي ځکه دروازه خلاصه ده او خطرناکه وړانګې دننه راتلی سي. ورو ورو بنکر نړېږي. جان ژر خپله کورنۍ راباسي. کله چې دوی د باندې راووتل بنکر په بشپړه توګه سره په ځمکه کې دننه سو. ډېر خلک ژغورل کېږي او د سمندر پر لور باندې منډې وهي ځکه هلته د ژغورنې کښتۍ دي. جان هم له خپلې کورنۍ سره هماغه لور ته روان دی، خو هلته حالت خرابېږي. خلک یو له بل سره جګړه کوي. په همدې ګډوډۍ کې یو سړی د جان هیلمټ غلا کوي. جان مجبوره کېږي چې په خپل مخ باندې یو ټوټه وتړي او خپله کورنۍ کښتۍ ته پورته کړي. کښتۍ له خلکو څخه ډکه ده. ځینې خلک حتی پر سر باندې ولاړ دي. کښتۍ چلوونکي بې له ځنډه کښتۍ روانوي او ډېر خلک شاته پاتې کېږي. ناڅاپه یوه لویه څپه راځي او د ساحل سره ټکر کوي چې نږدې ټول خلک له منځه وړي. دغه ستره څپه له کښتۍ سره هم لګېږي، خو دننه خلک په سختۍ سره ژوندي پاتې کېږي. اوس دا خلک د سمندر په منځ کې روان دي خو نه پوهېږي چې کومه لاره خوندي ده. هر څه نامعلومه دي. په همدې حالت کې الیسن وړاندیز کوي چې دوی انګلستان ته باید ولاړ سي. ښایي هلته لا هم خلک ژوندي وي او حالت به هم ښه وي. د همدې هیلې سره دوی خپل سفر هماغه لور ته پیلوي. شپه ده. نیتن د کړکۍ تر څنګ ناست دی او اسمان ته ګوري. هغه ویني چې لا هم ډېر رالوېدلي ستوري د ځمکه پر شاپېره باندې ګرځي او ورو ورو د هغوی مدار ته ننوځي.
څومره چې دا منظره حیرانونکې ده هغومره ویرونکې هم ده. کیدای شي په راتلونکي کې داسې څه رښتیا هم زموږ له ځمکې سره وسي. د اوس لپاره دا خلک خوندي دي خو حالت لا هم ډېر ستونزمن دی. څو ورځې کېږي چې دوی په سمندر کې سرګردانه ګرځي. ورو ورو د دوی تیل هم په بشپړه توګه سره ختمیږي. اوس دوی پوهیږي چې هیڅ واک نه لري. کوم لور ته چې باد دوی وړي دوی به هماغه لور ته روان وي. په پای کې شاوخوا 2 ورځې وروسته دوی ځانونه د یوې غاړې تر څنګ ویني. کله چې جان راووځي او شاوخوا ګوري پوهیږي چې دا عادي غاړه نه ده. په حقیقت کې دوی د لندن ښار ته داخل سوي دي چیرې چې د سمندر اوبه د ودانیو تر چتونو پورې رسېدلې دي. د دې حالت په لیدو سره دوی پریکړه کوي چې له کښتۍ څخه کښته سي او د پاکو اوبو د لټون لپاره مخکې ولاړ سي. له لږ تګ وروسته د خلکو نښې ویني. له دې څخه دوی ته دا فکر پیدا کېږي شاید دلته کوم بنکر وي ځکه چیرته چې خلک وي هلته یو ډول امنیتي سیستم حتما موجود وي. په همدې هیله دوی مخته ځي. په لاره کې دوی پوځي عسکر هم ویني چې دا خبره لا پسې یقیني کېږي چې حتما دلته بنکر سته. جان خپله کورنۍ یوې کټارې ته بیایي او عسکرو ته وایي چې له دوی سره کاټ سته او باید دننه پرېښودل سي. خو حقیقت دا دی چې کاټ یوازې له الیسن سره دی. جان او نیتن اجازه نه لري نو عسکر هغوی له ننوتلو څخه منع کوي. په همدې وخت کې حالت ناڅاپه خرابېږي. یو عسکر په ګڼه ګوڼه کې ولاړ یو عام سړی په ډوز سره وویشتي. هر لور ته ګډوډۍ خپرېږي. بیا خبر راځي چې یو سخت توپان په تیزی سره را روان دی. د حالت په لیدو سره جان الیسن او نیتن له هغه ځای څخه تښتي. د تیښتې پر مهال دوی یو موټر دروي. د موټر چلوونکي ورسره مرسته کوي. هغه دوی له ځانه سره وړي. د توپانه یې ژغوري او یو خوندي ځای ته یې رسوي. لږ وروسته هغه موټر دروي تر څو ټول لږ استراحت وکړي. خو بیا جان اسمان ته ګوري چې ډېرې اسماني ډبرې پر دوی باندې را روانې دي. هغه سمدستي خپلې کورنۍ ته وایي چې ځانونه له ونو سره کلک ونیسئ. دوی ټول په ونو پسې وموښتل. اسماني ډبرې ډېرې نږدې رالویږي خو نیکمرغي دا ده چې دوی ژوندي پاتې کېږي. خو په دې پیښه کې هغه موټروان او د هغه موټر له منځه ځي. اوس جان الیسن نیتن او یوه نجلۍ چې ورسره ده مخکې ځي او د لندن یوې کوچنۍ سیمې ته رسېږي. هلته یوه بوډۍ ښځه دوی ته ښه راغلاست وایي چې وروسته معلومیږي چې هغه د الیسن ترور ده. هغه د دوی په لیدو سره ډېره خوشحاله کېږي او وایي چې دلته ډېر زاړه خلک ژوند کوي. هغه هغوی ته ډاډ ورکوي چې دلته خوندي پاتې کېدلی سي او دا ځای خپل کور ګڼلی سي. دوی لږ استراحت کوي، خواړه خوري او لږ د آرام احساس کوي. خو را د باندې څخه د خلکو چغې او د ډزو غږونه اورېدل کېږي. ترور یې وایي چې لندن نور پخوانی لندن نه دی. خلک یو بل لوټوي او وژني یې. کله چې شپه سول ټول ویده کېږي خو جان نه ویده کېږي. هغه ټوخېږي او ناڅاپه یې له خولې څخه وینه راځي. الیسن دا هر څه ویني. جان ورته وایي چې وړانګې د هغه بدن ته خپرې سوي دي او شاید هغه تر ډېره وخته پورې ژوندی پاته نسي. وروسته دوی د یوه وچ سوي سمندر منځ ته خپل موټر راباسي او مخکې روانیږي. له دوی سره نه خواړه سته او نه هم اوبه. یوازینۍ هیله یې دا ده چې یو موټر او خپل منزل ته ورسیږي. په پای کې دوی یو داسې ځای ته رسیږي چې ځمکه پر 2 برخو سره ویشل سوې ده او ترمنځ یې یو لوی طرز جوړ سوی دی. اوس ضروري ده چې دوی له دې ځای څخه واوړي ځکه چې هدف یې لا هم هغه کندې ته رسېدل دي چې آسماني ستوري پرې لګېدلی وو. هلته ځینې خلکو یو ثابت پل جوړ کړی دی. دوی د همدې پل په مرسته سره تیریږي. خو نیتن له لوړ ځای څخه ویره لري او له تیرېدو څخه انکار کوي. بیا جان هغه ته ډاډ ورکوي چې زه در سره یم او په تا به هېڅ ونه سي. نیتن د خپل پلار خبرې مني او درې واړه ورو ورو پله ته خېږي. لږ وروسته دوی د زینو په مرسته مخکې ځي خو ناڅاپه د ځمکې طبقې بیا خوځېږي. له دې سره پل ماتېږي او ډېر خلک لاندې ژورې کندې ته لویږي. دا منظره ډېره ویرونکې وه. په سختۍ سره جان او کورنۍ یې ځان ژغوري او بلې غاړې ته رسېږي خو موټر یې هغه بلې غاړې ته پاته سوی دی. اوس دوی باید پاته سفر په پښو سره وکړي. لږ وړاندې ناڅاپه د ډزو غږ اوري. یو سړی د دوی مخې ته درېږي چې ټوپک ورسره دی. هغه خپل نوم اینس یادوي او پوښتنه ترې کوي چې تاسو څوک یاست او چیرته ځئ. جان او الیسن ورته وایي چې دوی هغه کندې ته روان دي چې آسماني ستوري پرې لګېدلي وو ځکه دوی باور لري چې هلته لا هم ژوند ممکن دی. د دوی حالت ته په کتو سره دینس پوهیږي چې دوی وږي او تږي دي. هغه ترې غواړي چې که څه خواړه لري موږ ته یې راکړي. الیسن ورته وایي چې زموږ سره داسې هېڅ شی نشته چې تا ته یې درکړو. خو دینس په ښکاره سره ورته وایي چې زه له تاسو څخه هېڅ نه غواړم. له دې وروسته هغه دوی خپل کور ته بیایي. هلته هغوی پوهیږي چې دینس هم خپله کورنۍ لري. د
د هغه میرمن کاملي او لور جولیا هلته ژوند کوي، خو د هغه میرمن کاملي خبرې نشي کولی ځکه چې د وړانګو یا ریډیشن له امله د هغې بدن زیانمن شوی دی او هغه اوس فلج ده. له دې وروسته ټول هلته استراحت کوي او یو څه خوراک برابروي. په همدې وخت کې ډینس دوی ته یوه مهمه خبره کوي. هغه ورته وایي چې هغه ځای چې تاسو ور روان یاست مخکې لا د جګړې ښکار شوی دی، یعنې حالت یې د جګړې په شان باندې خراب شوی دی. که تاسې هلته ولاړ سئ ستاسې ژوند به د لوی خطر سره مخ سي. خو د جان هدف روښانه دی. هغه غواړي چې خپله کورنۍ په هر ډول وي هغه خوندي ځای ته ورسوي، ځکه چې همغه یوازینی ځای دی چې هلته ژوند کېدلی سي او پاکې اوبه هم سته. ډینس ته هم وایي چې دوی کولی سي یوه شپه دلته پاته سي. په همدې وخت کې نیتن له جولیا سره وخت تېروي. دوی یو ځای لوبې کوي او خبرې کوي. جولیا هغه ته یوه پرده ورښیي چې پر هغه باندې ډېر ستوري جوړ کړي دي. هغه وایي چې هره شپه د خوب څخه مخکې همدا ستوري ګوري. ورو ورو دوی ښه ملګري کېږي. بل لور ته الیسن د جان سره ناسته ده. جان هغې ته ډاډ ورکوي چې اندېښنه دې نه کوي، هغه به په هر حالت کې دوی هغه کریټر ته ورورسوي. سبا سهار ډینس یوه نقشه راباسي او هغوی ته لاره ورښیي. هغه وایي چې کریټر ته د رسېدو څخه مخکې باید د جګړې له سیمې څخه تیر سي او بله لاره نسته. دا سفر شاید ډېر خطرناک وي. بیا ډینس یو عکس ورکوي او ورته وایي چې په دې عکس کې هغه له هغه ځای د قومندان سره دی. هغه قومندان د ده ملګری دی. که دا عکس تاسو وروښیاست نو هغه به پوه سي چې تاسو زما کسان یاست او ستاسو سره به حتما مرسته وکړي. خو له دې سره ډینس بله غوښتنه هم کوي. هغه وایي چې په راتلونکي کې به د خلکو د بیا میشتېدو لپاره نوي نسل ته اړتیا وي، نو ځکه هغه غواړي چې لور یې جولیا له دوی سره ولاړه سي، ځکه چې هغه د نیتن سره ډېره خوشحاله ده. الیسن دا خبره مني او جولیا هم چمتو کیږي. هغه له خپل مور او پلار سره د وروستي ځل لپاره مخه کوي. د هغې مور کاملي او پلار یې ډینس ورسره خدای پاماني کوي او بیا له جان د کورنۍ سره روانېږي. په همدې وخت کې ډینس پریکړه کوي چې له خپلې میرمنې سره پاته سي. اوس دوی یو زوړ موټر لري او خپل سفر ته دوام ورکوي. کله چې ستړي کېږي نو په یو ځای کې درېږي او آرام کوي، خوراک کوي او لږ بانډار کوي. په دې منځ کې نیتن د ماشومانو په شان باندې خبرې کوي. هغه وایي که یو انتخاب وي نو انسان کولی سي چې یا پټ سي یا خپل عقل زیات کړي. د همدې ډول خندونکو خبرو سره فضا یو څه ښه کېږي، خو ناڅاپه ځینې پوځي کسان راځي او پر دوی باندې شاوخوا راګرځي. هغوی له دوی څخه پوښتنه کوي چې تاسو څوک یاست او دلته څه کوئ. جان د هغوی په ژبه نه پوهیږي، نو جولیا مخکې راځي او ورسره خبرې کوي او وایي چې دوی غواړي د قومندان سره وویني. له دې وروسته پوځیان دوی خپل اډې یا کیمپ ته بیایي. هلته جان له یو افسر سره په انګلیسي خبرې کوي او خپله خبره ورته کوي چې غواړي له قومندان سره وویني چې د جولیا پلار ورته عکس ورکړی وو او دوی باید کریټر ته ورورسېږي. خو کله چې دا خبره اوري جان ډېر خفه کېږي، ځکه ورته ویل کېږي چې هغه قومندان ډېر وخت مخکې وژل شوی دی او اوس هیڅ مرسته نسي ورسره کولی. خو جان هیڅ نه تسلیمیږي. هغه غوښتنه کوي چې لږ تر لږه یو داسې څوک راوښیاست چې زموږ سره مرسته وکړي. هغه خپل حالت ورته بیانوي چې هغه د وړانګو له امله ناروغ شوی دی، سږي یې خراب شوي دي او ښایي یو څو میاشتې وروسته مړ سي. دا خبره چې قومندان واورېدل پر هغه باندې یې زړه وسوځېدی. هغه وایي چې یو پوځي بس روان دی او کولی سي چې دوی د کریټر وځای ته ورنږدې کړي. جان مننه کوي او له خپلې کورنۍ سره په بس کې کښېني. بس روانېږي، خو لږ وروسته حالت خرابېږي. ناڅاپه پر بس باندې ډزې کېږي. په اصل کې ځینې غله خلک لټوي او له همدې لارې هغه ژوند کوي. هغوی بس دروي او ټول خلک ښکته کوي. جان پوهېږي چې باید یو څه وکړي. هغه پر یوه غله باندې برید کوي او هغه ولي، خو په همدې ګډوډي کې یو مرمۍ پر جان باندې هم لګېږي او سخت زخمی کېږي. د بس ډریور هم وژل کېږي. په دې وخت کې الیسن زړورتیا ښیي. هغه وایي چې اوس موږ کریټر ته ډېر نږدې سوي یو او هغه په خپله بس چلوي. هغه جان په بس کې کښېنوي او په چټکۍ سره حرکت کوي. ځینې عام خلک هم په بس کې ورسره دي. وروسته بس په یوه ځای کې بند پاته کېږي او دوی اړ کېږي چې باید په پښو باندې ولاړ سي. هغوی په احتیاط سره جان روانوي. جولیا هم ورسره ده. د اوږد او خطرناکه سفر وروسته دوی کریټر ته ورسېږي. کومه منظره چې دوی دلته ولیدل ډېره حیرانوونکې وه. دا ځای له شنو بوټو ډک دی، ویالې روانې دي، پاکې او خوږې اوبه همدلته سته، یعنې دلته ژوند کول ممکنه دي. الیسن جان ته وایي چې دوی کولی سي ښکته ولاړ سي او ستا درملنه به هم وکړو، خو اوس ناوخته سوی دی. جان پوهیږي چې د هغه سفر تر همدې ځایه پورې و
هغه الیسن ته وایي چې اوس باید پاته ژوند په خپله سره تیر کړي. کله چې دا خبره وکړه نورې سترګې پټې کړې او ساه یې ورکړه. د جان له مرګ څخه وروسته الیسن، نیتن او جولیا ډېر غمجن کیږي. هغوی هغه هلته ښخوي. وروسته دوی پرېکړه کوي چې دوی به نوی ژوند پیل کړي تر څو انسانیت یو ځل بیا پر مخ ولاړ سي. په دې سره دا کیسه همدلته پای ته رسیږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.